کله چې ګیلمن مور خبر شله ګیلمن شخیر شو ګیلمن چا په چاړو وهلې ونه او ګیلمن مور خو پروام نو او ګیلمن مور خندل ځکه چې د ما خپل پښتنو د خپل بچي او بخل او ټول پښتنو ته ځکه چې یو بهادر زما زوی او د خپل شاعر او هغه پس هم د ګیلمن مور خندل تاسو دې ته وسوګو دا ویډیو هم سره پلی کوم او د ګیلمن مور تابو کې ګیلمن پروت او ګیلمن مور مغه سي خان دی بهادر دومره الله په غړ ډور کړ دومره صبر ورکړ تاسو دې ته وسوګو کنه هغه ویل زما د خپل زوی د پښتنو ته بخل دا ویډیو سره وګورئ هغه نه پاسه به خپل خبرې کو او مخکې مال ګورو چې لازمي شعري کې ذکر راځي د ظلم او سره شوی دی لارګانې ته تللی و په دا ساړه ټول کونډې ته للیتا شعر چې دا دغه مې سپکا سره کړی دی چې استي یو لا خړه خړو یی وای څه نه چې ولا پلاج کو پر باندې ورشم چې یاره صفه دی واسه دی چې دا سرلار شوري خالد نو وان ته نه کال کراون مو ته سره ته کو دی کو داس مې په بیا ځایګه چې سلوش کې دا شاو دستی وای چې کونډه مونږه په واځي مې ته څه وای چې کوله خو ته کونډه چې نیکه بابا مې مرشم چې څنګه مړ شو داسې چې کړه مې خالی خوش دای مر ګډ نه ده نو دای سړه خوټ نه ورولې دارا تیرې کې کرے نشي به دارو خدا کا چې نشتا نو ولا خدای ستاره نشي خاوه ها ولا ډېر ولا خدای سره چې ویلا ویلا داس مې زړه اوه ها نه را مې ناراو ته کڅلې دا خدای سره والا پاک دې دارا ګیرون مو په دا خاک شعر دا مو الله په نوم څه نه وو کوم دې راي چې شیخ راتی کې سي ګرځای سي کې اسمه ته چې نه پیر یړان کې شدا خنه ما ځنه به ته دې نه ویلې مرو په دې دا نه جاک سي کړی داس دا چې لور خدای پدا چې دې ویډیو کتل او ګیلمن مور لاله په دومره غړ ور کړی او دومره صبر ور کړی ما د خپل ځای پښتنو ته بخله او مل دا ویډیو تاسو سره پلی کوم دا ویډیو مخکې مرګورو سره لازمي شی ده کې او ویډیو کتل ډیره مهرباني او